بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو مینوالو، زه امینا شمس او زه یم خورشید خان. په خپلې خوږې خپرونه کې چې نامه یې ده مرحبا کې تاسو ټول د زه هرکلی وایم او زه ستاسو د پوره زموږ څومره منیجمنټ دی د هغوی د اړخ نه زه ستاسو ډېره زیاته مننه ډېره شکریه ادا کوم. زموږ تېره شوې خپرونه تاسو ډېره زیاته خوښه کړله او ستاسو د ایمیلز نه او ټلیفون کالز نه موږ ته پته ولګېدله چې زموږ هغه خپرونه ستاسو په زړونو کې ځای ځای جوړ کړلو. انشاءالله دا خپرونه به همدغه شانتې موږ ستاسو دپاره راوړو. په څنګه خورشید؟ او بالکل دا خپرونه تاسو چې څومره خوښوئ، څومره ایمیلونه چې تاسو موږ ته راځي، هغومره په دې خپرونه کې نور خوند او رنګ پیدا کیږي. په دې خپرونه کې تاسو ته پته ده چې موږ سره میلمانه یي، هغو سره موږ ګپ شپ لګوو. موږ راشو زموږ معلوم زموږ خولې خولې ته ګوري چې دوی به زموږ نامې کله اخلي، زموږ معرفي به دې کله کتونکو سره کوي. نو خورشید زه غواړم چې اول د خپلو خوږو درنو میلمنو موږ تاسو سره معرفي وکړو، انټروډکشن تاسو سره وکړو. جی بالکل. په مسافرۍ کې داسې قسم زموږ دا ستر کسان دي، ستر شخصیات دي او دوی دلته په دوبۍ کې ژوند کوي لګیا دي. زموږ د ټولې خیبر پښتونخوا یا زموږ چې څومره پښتانه سیمه ده، زموږ څومره پښتانه دي، هغه ټول په دې باندې ډېر زیات فخر کوي. هغه کو د لر دی کو د بر دی، بالکل هغه ټول په دې باندې ډېر زیات ویاړ کوي، ډېر زیات موږ فخر محسوس کوو. زموږ یو دروند خوږ لیکوال چې په مسافرۍ کې هغه ډېر زیات لیک کړی دی، د ستاسو دپاره، د ځان دپاره، د مسافرو دپاره، د ادب دپاره ادبي شاعري هم کړې ده، د خپلو مشرانو دپاره د خپلې شملې خیال ساتلی دی. د یو کله چې یو شاعر لیک کوي، یو لیکوال، نو همیش هغه صرف دا نه وي چې بس هغه قلم ګرځوي او هغه لیکل کوي، هغه خپل یو سوچ لري، یو فکر لري، خپل معاشرې په حیثیت باندې. او بیا زموږ د خیبر پښتونخوا زموږ د خپل چې کوم کسان دي نو هغه یو درد محسوس کوي د خپلې سیمې، د خپل وطنوالو. نو داسې قسم شاعران موږ ډېر خوش قسمت دي چې موږ سره نن په دې خپرونه کې زموږ سره چې دی موږ سره ناست دي. باچا خان حال یعنی شمشاد ټلویزیون FTV دوبۍ څانګې باچا خان حال ورته موږ ځکه وایو جي ممتاز اورکزی صاحب ته موږ هرکلی وایو. هر کله راشئ، په خیر راغله. او هغوی سره خوا کې هم زموږ ډېر خوږ مینهناک کس ناست دی، زموږ ډېر خوږ او مینهناک. او زموږ د شمشاد په د زه به دوبۍ مرکز نه ډېر زیات کار کړی دی د کوربه په حیثیت. د په خلیج کې په کلم و پښتون تاسو به دا مشاعرې لیدلي او یقینا چې تاسو به ډېرې زیاتې خوښې کړي. او زه چې څومره صفت وکړم زه وایم چې هغه کم دی، ما سره الفاظ نشته چې په کوم الفاظو کې زه د دوست ستاینه وکړم. جناب ښاغلی زموږ ته ډېر زیات ګران نزار یوسفزۍ صاحب، ډېره مننه ستاسو. تاسو ته هرکلی وایو تاسو دواړو ته. تاسو زموږ درانه خواږه مېلمانه یې. ستاسو په راتګ زموږ مرحبا خپرونه نوره هم ښایسته شوه او یو ځلې بیا مرحبا مرحبا. تاسو ته موږ په خپله خپرونه کې وایو مرحبا. موږ هم د دې جوګاو ګرانو چې دلته هم راوبللو او د شمشاد ټلویزیون مینوالو ته هم چې کوم دی نو مخ په مخ معرفي هم کړی. FTV تاسو د دې ځای نه تاسو ډېر کار کړی دی. چې کوم د شمشاد ټلویزیون یو اهم حصه ده دلته د مسافرو کور چې ورته موږ وایو، دلته تاسو ډېر کار. بل شروعات زما په خیال تاسو د دې پښتو ژبې د دې چینلونه کړی دی، نو څه محسوس کوئ دلته دا راتګ څنګه وشو، دا څنګه کیسه وشوه؟ زه خو دلته کې په 1983 نه مې دلته کې په دوبۍ کې مسافري کوله، خو بیا پیمید صاحب چې کوم دی نو په مختلفو پروګرامونو کې وخت په وخت په دلته کې میلاوېدم. بیا یو ځل ما ته بلنه راکړه چې ته راشه او دلته کې یو پروګرام شروع کوو په خلیج کې قلم او پښتون. او د پیمید صاحب دا سوچ و چېرته دلته څومره شاعران او ادیبان او د قلم او د هنر خاوندان دي چې دا موقع خلکو ته ورکړو، دي شاعرانو ادیبانو ته هم ورکړو. او بهر چې کوم خلک د شمشاد ټلویزیون مینوال چې هغوی ته را پته ولګي چې په متحده عرب اماراتو کې داسې خلک هم شته که په زرګونو میله د خپل وطن نه او د خپلې خاورې نه لرې هم دي، خو د خپل وطن هغه درد او د خپلو خلکو هغه درد یې په خپلې سینې پورې نیولی دی. نو هغوی چې تاسو پروګرام شروع کړو چې د دې ځای دا کوم شاعران دي چې دی پېژندګلو شي نو ادبي. نو په لومړي ځل چې راوغوښتم یو مشاعره وه، ما ته یې چې ته به دې کوربه یې. نو اوس ما ډېر د مشاعرو کوربهتوب کړو، خو هغه به دغسې مونږ په حالونو کې پروګرامونه کول. نو لومړی پروګرام چې کوم دی نو هغه چې په خلیج کې قلم او پښتون زموږ پروګرام او د پیمید صاحب ډېره مننه چې هغه زه دې جوګه کړم چې د شمشاد ټلویزیون مینوالو ته مخې دا سکرین چې کوم دی همداسې چې کوم پروګرامونه یې هغه ډېر مختلف دي. کیمرې ته مخامخ یو پروګرام کول او خبرې کول دې کې تاسو څه ایکسپیرینس و؟ یاره دا خو ډېر مختلف کار دی. ما خو به دغسې جلسو کې هم لکه کوربه به وم، په مشاعرو کې را ممتاز صاحب دی موږ د تېرو 20 کالونه دلته کې را مشاعرې کوو، د جلسې کوو، د پروګرامونه کوو د پښتو پښتونولۍ لپاره چې څه هلې ځلې په هغې کې موږ برخه اخیستې ده. خو چې کله راغلو په حمید صاحب په حال کې کېنولم او بیا هغه اواز چې کوم دی نو په یو خاص
کالب کې رابان کزما یا ماته چې د کیمرې طرف ته وګوري ما به کیمرې طرف ته نه کتیدل شاعرانو طرف ته مې کتل نو په عمر کې مې دی او ندیم ډیر زیات تنکړو په امید سید دي خو بیا خو چې هغه را سره ډیره خواري وکړه او د دې جوګای کړم چې رنن تاسو په وړاندې باندې ناسم دا ټول کار زوم چې هغه داسې سړی ما سره ډیره خواري کړې ده زموږ نور ډیرو مرګرو سره ډیره خواري کړې ده لکه نو په دې کې دا غډیر کمال مې سم خواري خو ډیره کوي خواري هر چا سره خواري کوي هر چا سره ما سره ډیره کړې دا بل چې یو انسان کې ټیلنټ نه وي هغه زده کړه نشي کولی نو د بعضې کس خواري سه بس لاړې شي ماشاءالله تاسو کې هم خپل ټیلنټ و کار چې کوم تاسو کې هغه ماشاءالله هغه کتونکو ته مخامخ راغلو زمونږ خوږ لیکوال شاعر او زه په خپل زمونږ څومره د ستر شاعر حضرات په دې باندې ډېر فخر محسوس کوم چې زمونږ خیبر پښتونخوا زمونږ د خیبر سیمه چې ده یا زمونږ د لر او بر چې څومره پښتانه دي شاعران هغې همیش یو خپل لیمټ کې یو خپل دایرې کې دننه هغوی شاعري کړې ده د خپل ادب او آداب ډېر زیات خیال ساتلی دی نو د ستاسو د لیک سره د تجربه څنګه وشوله شوق مو د څنګه د دې لاین ته څنګه راغلی ټولو نه مخکې خو زه د اف ټي وي فیملی صاحب او ستاسو ټولو ډېره مننه چې مونږ هم په دې ښایسته پروګرام کې راوځو او دا مو کم راکړه چې خپل کتونکو سره اورېدونکو سره مخامخ شو شاعري چې بیسیکلی ما ته خو صحیح ډیټ او سن یاد نشي خو زه ماشوم وم چې ما د دې څیزونو سره شو او په خاصه توګه په سکول کتابونو کې به چې کوم دا نظمونه دا به زما ډېر ښه یادېدل او بیا زما ورور هغه به څه کتابونه دې کور ته راوړل نو ما په پټه پټه هغه هم سټډي کړل او بیا داسې چې څومره مخکې زه تلم نو بیا په میټرک کې داسې چلو شو چې د های سکول لایبرري زما په لاس راغله نو زما په خیال په هغه سکول کې زه اولنی دغه وم سټوډنټ وم چې ما زه به تلم د لایبررۍ ته او زمونږ چې کوم استاد و لایبرریان هم هغه زه ډېر انکریج کوم چې او ته راځه او کتابونه وړه نو بیا داسې ما د پښتو د ادب کتابونه هلته سټډي کو بس بیا پېښور ته رالو هلته قلندر مومن صاحب دې سره ناسته پاسته صحیح نو بس ممتاز صاحب تاسو ته یاد دی چې ټول ناول تاسو څه لیکلي وو ډېر چې لیکلی خو ما د ټولو مخکې غزل خو هغه شعرونه ما ته یادېږي نه یادېږي نه تاسو او باقاعده لیک چې ما دغه کړی دی نو دا ما د 1988 نه شروع کړی حاجی ها او د کم ځای تاسو زما تعلق چې د اهنګو ضلع د ټل تحصیل د تورې وړې نومې کلي سره دی اصل متاسف اکثر زمونږ بعض زمونږ ډېر درانه شاعر حضرات چې که نه هغوی کې د دې لیک شوق کله په زړه باندې داسې زخم وخوري که نه نو راشي که نه خفه کېږي ما که نه مطلب د رښتیا تپوس نو چېرته داسې کیسه خو نه ده شوې نو دغسې کیسه خو به خامخا شوي ځکه چې رحمان بابا وایي چې دا متل دی چې له درده زګیروي خیږي ګنې څه و د رحمان له شاعرۍ نو خامخا داسې یو موټیو یو دغه خو پکار دی چې سړی دې باندې موږ تاسو سره نور خبرې کوو تاسو نه هم د دې په باره کې زه یو ښایسته څو تپوسونه کوم په دې وخت کې موږ سره وخت شو د یو وړې غونډې کې دمې نو که ستاسو اجازت وي یو وړه غونډې دمه به والو که نه جی کتونکو اخلو یو وړه غونډې کې دمه او د دمې نه پس بیا راځو خپلې خپرونې کې مرحبا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جی ستړي مشي په خیراله یو ځل بیا حل کوي تاسو ټولو ته د زړه د تل د زړه د کومې نه سره د دې هیلې او د امیدونو چې تاسو ټول به ناست وئ خپرونه به ګورئ او خوندونه به ترې اخلئ دې خپرونې دپاره موږ سره مرسته کړې ده جي پاس الکترونکس او موږ د جي پاس الکترونکس ډېره شکریا ادا کوو ولې چې نن د جي پاس الکترونکس د وجې نه زموږ ټولو مسافر ورونو ته د شمشاد په ټلویزیون اف ټي وي دوبۍ مرکز نه دا خپرونه وړاندې کیږي نزار صاحب تاسو نه موږ دا تپوس ونه کړو چې تاسو د کوم ځای کوم د سره تعلق سره تاسو خیبر پښتونخوا کې د صوابۍ کې زموږ کلی شاه منصور اخو ستاسو د نوم نه پته لګي یوسف زینو دا ځای سره یوسف چې په پښتونخوا کې ډېر خواره واري دي په ډېرو علاقو کې جی بالکل او دا ډېره ښه خبره زموږ پښتانه چې څومره دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواري دي ماشاءالله هلته ځان له نوم او مقام جوړ کړی دی ممتاز صاحب ناست دي د موجودګۍ نه به موږ ټول یو فایده واخلو که نه او دا خو کېدی نه شي
چې موږ به دوی داسې پرېږدو نو څه ناڅه به موږ ته داسې اوروئ که نه چې ستاسو په زړه باندې خلک زم چې کتونکي هم د هغې نه خوند واخلي یو غزل واورم ستاسو په اجازه ورځې او شپې به تېروو په تماشو د لښکر واه ورځې او شپې به تېروو ورځې او شپې به تېروو په تماشو د لښکر ځانونه سله خبرو په ارادو د لښکر واه ځانونه سله ځانونه سله خبرو په ارادو د لښکر واه مونږ مطمئن یو مونږ د دا تړون پوره ګڼلی مونږ مطمئن یو مونږ مطمئن یو مونږ د دا تړون پوره ګڼلی ګډا کوو په ډمامو په نغارو د لښکر واه بیا ویلی مونږ مطمئن یو مونږ د دا تړون پوره ګڼلی ګډا کوو په ډمامو په نغارو د لښکر ډېر د هدیرې د هر یو قبر نه ګردونه سنډا واه د هدیرې د هدیرې د هر یو قبر نه ګردونه سنډا په همدغه څه کوي سالار چې شي د مړو د لښکر ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه او شعر عرض دی چې چنګیزه وخته تاراجګره غارتګره وخته چنګیزه وخته تاراجګره غارتګره وخته زړونه بېرحمه لکه ستا د لمبو د لښکر ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه منتصب ډېره مهرباني دي او نزار صاحب شعر دی چې د شپو د هوا په مرسته لویه صفبندي کړې ده شپو د هوا په مرسته شپو د هوا په مرسته لویه صفبندي کړې ده په خدای ستا مرستې ته دي سترګې د ډیو د لښکر واه ډېر ښه یار ډېر ښه ډېر ښه واه او زما په لاس کې د امید زنګ وهلي توره زما په لاس زما په لاس کې د امید زنګ وهلي توره په مقابل کې یم ولاړ د حادثو د لښکر ډېر ښه او مقطع د دې چې په ویښه وینه مو ممتازه د شنو کاڼو باران په ویښه وینه مو ممتازه په ویښه وینه مو ممتازه د شنو کاڼو باران په خوب کې وینو مراتګ د آینو د لښکر ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه او هیله کوم چې زموږ کتونکي به هم ته خوند اخیستی وي ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښکلی غزل تاسو وویل ممتاز صاحب هر شاعر په خپل وخت کې په خپل دور کې هر قسم ته شاعري کړې ده نعتیه شاعري تاسو چېرته کړې ده او چې صرف معنا بلکې په پښتو کې په اردو کې یا په نورو ژبو کې چې چا شاعري کړې ده هغه خامخا نعت ویلې نور خو پرېږده چې د پیغمبر علیه السلام په شان کې د نورو مذاهبو خلکو جی چې هغه اسلام د هغه مذهب نه دی خو بیا هم هغه نعت ویلې دی چې زه دوه نومونه اوس ما ته ذهن ته راځي چې په هغې کې یو د سورج ناراین نوم دی چې هغه ډېر ښکلی نعت ویلی او بل مشهور سړی دی تاسو ټول یې پېژنئ رانا بګوان داس هغه ډېر ښه نعت ویلی دی نو صرف پښتنو شاعرو نه بلکې د نورو شاعران جبو شاعران چې کوم دي هغه نعت ویلی دی او ډېر ښه ویلی تاسو ډېر غلي غلي ناست یې جي خالي خوند اخلئ که نه د هغې د دومره ښایسته ښایسته خبرو نه ستاسو ټپې هم ډېرې مشهورې دي که نه خوشي بالکل زما ډېرې خوښې دي خامخا لږ غوندې زموږ ته واروئ که نه مینه تاسو روژه د نو د روژې په اوله ماته یو ټپره یاده شوه چې د روژې هر ماښام اختري دې که کوئی شک نشته د روژې هر ماښام اختري خو زرې زرې د پېشمني د لاسه یم اچھا ما غرض منتصب ټپو یو کتاب کتلم په کې یو ټپه مخې ته راغله چې دا پښتانه څه د اوس که مسافر نه دي دا د مسافرۍ دا بدبختي زموږ ډېر د پخوانه د زموږ پلارانو نیکانو دا وطن چې ته موږ د دې قابل نه کړي چې موږ له ډوډۍ راکړه موږ پې همیشه جنګونه کړي دي جګړې پکې کړي نو زموږ پخوا پلارانو نیکانو به چې دا مسافرۍ کولې ما یو ټپه وکړه چې د ګاډي سر په ګټ ولي پخوا خو په ریل کې خلکو سفرونه کول خو بجیاز کې موږ راځو د ګاډي سر په ګټ ولي زما لالې په دکنو لګو